الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیر مسلمانانو په مخکې درسونو کې موږ د قرائت خلف الامام په باره کې ډیر زیات تفصیل کړو. نن د صحابه کرامو یو دوه درې فتوی درته را نقل کوم. او یا بدری صحابه کرام دا غوی فتوا اغوی به خلق د قرائت خلف الامام نه منع کول. قال الشعبي ادركت 70 بدريا كلهم يمنعون المقتدية عن القراءة خلف الإمام. روح المعني جل 9 صفحه 1 او 250. حضرت امام شعبی رحمه الله چې لوی تابعی دی فرمایي چې ما او یا بدری صحابه کرام لیدلی دي چې هغوی به خلق د امام شاته د قراءت نه منع کول. د حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فتوى. عن سعد بن ابي وقاص قال وددت الذي يقرأ خلف الإمام فيه جمرة. موطأ امام محمد صفحة النبي. مصنف ابن ابي شيبة جلد اول صفحه 300. حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فرمایي چې زما تمنا او خواهش ده چې د امام پسې د قرائت کوونکي په خوله کې انګار وي. أن سعد بن أبي وقاص قال وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فيه حجر. عمدة القاري جلد 3 صفحه 8. حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فرمایي چې زه دا خبره خوښوم چې د امام پسې د قرائت کوونکي په خوله کې تیږه وي. اخبرني موسى بن عقبة ان ابا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام. مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحه 1 او 9. عمدة القاري جلد 3 صفحه 8. اعلاء السنن جلد 4 صفحه 15. یعنی حضرت ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم به خلق د قرائت خلف الامام نه منع کول.